عام باندې صحیح ده. هر اشعار کسر نشو کولی په عام بدل. یوازې دوه قسم اشعار کسرونه په عام بدل. یو محدود اشعار کسر دی، هغه اشعار کسر د مخکې ویلې چې اشعاري رقمونه څه شوي معلوم وي، د اشعاري علامې نښې خواته رقمونه معلوم وي. دا څو رقمه لري؟ یو، دوه، درې. څو لري؟ درې. اشعاري خواته اشعاري علامې نښې خواته څو رقم لري؟ درې. یو متوالی تکراري دی. متوالی تکراري چې موږ په شارټ ډول پیژنو، هر هغه کسر متوالی اشعار کسر دی چې اشعاري علامې نښې خواته رقمونه تکراري وي، یی په سر د متوالی نښه وي. دا خط ته چیول کې متوالی نښه لکه صفر اشاره 2 درې سره درې معنی و چې نامحدود غیر متوالی اشعار کسر هغه نشو کولی چې په عام بدل. صحیح ده. وروسته لیکم د محدود اشعار کسر بدلول په عام باندې څه کوو؟ که صحیح برخه ولري صحیح خپله صحیح کړي. صحیح ده. د عام کسر نښه څه ده؟ کسري خط. بیا صحیح برخه صحیح کړي، د عام کسر لپاره کسري خط کش کوو. اشعاري علامې په ځای مخرج کې څو لیکو؟ یو. او اشعاري علامې نښې خواته رقمونه په ځای څه لیکو؟ صفرونه. څو رقمه لرو؟ یو، دوه، درې. نو درې صفر. هر څو رقمه چې وي هغه په ځای صفرونه. دا اشعاري علامې نښې خواته ټول ارقام چېرته لیکو؟ بس خلاص دا بدل شو. که غیر واجب کې هغې بل شکل شو. دې بل ته ګورئ په اسانۍ باندې صحیح برخه صفر دلته نه لیکو، که لرلی لیکم، که نه لري پرېږدو. اشعاري علامې په ځای اول به خط کش کړي کسري. اشعاري علامې په ځای څو لیکو؟ یو. رقمونه درې لرو، درې په ځای څه لیکو؟ هر رقم په ځای یو صفر. درې رقمه دي، درې صفر. دا اشعاري علامې ښي خواته ټول ارقام چېرته لیکو؟ مطلب په عام ځای په ځای. دې بل ته راشي اشعاریه په ځای صحیح برخه خو صفر ده، هېڅ کار نه لرو، صحیح برخه مقصد نه لري. اشعاریه په ځای یو، څو رقمه لرو؟ یو، دوه صفر. او ټول ارقام د اشعاري نښې خواته ټول ارقام چېرته لیکو؟ صفر یو. دا صفر خو څه معنا نه ورکوي که نه، یو پر څو ده؟ سل. توجه اوس دا د محدود اشعار کسر بدلول په عام شو. اوس د متوالی اشعار کسر په عام بدلول دا څنګه کوو؟ د دې اسانه طریقه دا ده، خط به کش کړي. صحیح برخه خو صفر ده، که صحیح برخه لرل هغه چېرته لیکو؟ صحیح کړي. د متوالی یا تکراري رقمونو په ځای څه لیکو؟ نښه. یعنې هغه ارقام چې هغې په سر د متوالی نښه وي. متوالی نښه څه ده؟ یو خط دی، یا یو څوک په ټکي کې دي، یا څوک هر یو رقم په سر بېل خط لیکي. دا درې واړه د متوالی نښې دي. نو څو رقم په سر خط دی؟ یو، دوه، درې. څو رقم په سر؟ درې. یعنې دا درې واړه رقمونه پکې څوک دي؟ متوالی. نو د هر رقم په ځای نښه لیکو. څو رقم متوالی دي؟ درې. نو درې نښه لیکو. څو نښه لیکو؟ درې وارې نښه. او ټول ارقام د اشعاري نښې خواته ټول ارقام چېرته لیکو؟ صورت هم لیکه که دې ته خالص متوالی وي، چې یوازې پکې د اشعاري علامې نښې خواته رقمونه څه وي؟ صرف او صرف متوالی وي. څه وي؟ متوالی وي. خالص متوالی، یعنې غیر متوالی رقم پکې قطعا وي نه. ټیک شو. دلته اوس ګوره لږ د دې که غیر متوالی رقم پکې وي هغه دې څه کوو؟ کموم. خو نه لري، خپل حال یې پرېږدي. دې بل ته تاسو راشئ. دا چې کله په غواړو په عام کسر بدل کړو، صحیح برخه هم لري. صحیح برخه څو دی؟ دوه. صحیح برخه په صحیح کې صحیح شو. د متوالی رقمونه شته پکې که نه؟ څو رقم متوالی؟ دوه. یعنې دوه رقمونو په ځای دوه رقمونو په سر هغه نښه ده د متوالی نښه ده. د دواړو رقمونو په ځای څو لیکو؟ هر رقم په ځای نښه لیکو. دوه رقمه لرو، دوه نښه. ټول ارقام د غیر متوالی رقمونو په ځای صفرونه لیکو. شاباس. د غیر متوالی رقمونو په ځای مخرج کې صفرونه. ټول ارقام چېرته لیکو؟ صورت. ټول ارقام چېرته؟ صورت. یو، څلور، پنځه، نهه. منفي څو؟ غیر متوالی. غیر متوالی څو دی؟ څوارلس. څوارلس لیونی متوجه کېږي. متوجه اوس دوه خپله تاریخ خپل. دا چې اوس منفي کړو، که ځای په ځای منفي کې هم صحیح ده، که هلته جدا منفي کې هم ټیک ده. صرف حاصل به لیکي. نهه نه څلور کم شي څو پاتې کېږي؟ پنځه. دلته پاتې پنځه ونه چې کم شي؟ څلور. ټیک شو. دلته پاتې څلور دی خپله، او یو دی خطا دی، ختم شو. غیر واجب کې هغه خپله کیسه. دې خیالي ته راشئ تاسو. څلور صحیح دی خپله، صحیح په صحیح کې. غیر متوالی رقمونه هم لري، غیر متوالی هم لري. متوالی په ځای څو لیکو؟ نهه. څو رقم متوالی دي؟ درې. درې وارې نښه لیکو. ټیک شو. غیر متوالی پکې یو رقم دی، هغه هم څو دی؟ اووه. هغې په ځای څه لیکو؟ صفر. ټول رقم چېرته لیکو؟ صورت. اووه، نهه، شپږ، درې. منفي اووه. منفي څه؟ غیر متوالی. ټول ارقام صورت کې منفي دي، غیر متوالی. غیر متوالی هغه رقم ته موږ وایو چې په هغې په سر باندې متوالی نښه لیکي یا خط باندې. ټیک شو. دا اوس منفي کوو. درې ونه کمیږي نه، یو ورکړه او دیارلس. دیارلس نه چې وکم شي؟ شپږ. صحیح ده که نه؟ دیارلس نه چې وکم شي؟ شپږ. صحیح ده. دلته پاتې پنځه شو. پنځه د خپله، نهه د خپله، اووه د خپله. څلور صحیح ورکړئ. څو صحیح؟ څلور صحیح د خپل. خط به کش کړي. نه صحیح شو.
صرف او صرف دا دوه قسم کسرونه اشار کسرونه ته کولای شي عام باندې بدل خو یو نه موږ سره بل اشار کسر دی چې فرض مثال راځي 3.1 اته نقطه کله چې د هر کسر په اخر اشار کسر په اخر کې درې ټکي دا ته نشي کولای شي په عام بدل ته به موږ سوې دا موږ غیر ناطقه ده دا موږ سوې غیر ناطقه ده ټیک شو کنه غیر ناطقه ده دا نشي کولای ته په اشار کسر په عام بدل کوم نشو کولای د کوم په اخر کې چې څو ټکي راغلي درې رقمونه معلوم هم نه دي د شمیر وړ او تکراري نه دي دا موږ نشو کولای چې په چا بدل کو په عام باندې په چا باندې په عام باندې ٹھیک شو معنا دا شو چې هر اشاره کسر په عام بدل دي مشکلات مشکل شته نشته څوک مشکل لري وای سوای وخت نشته حسیب فائق سهيل ریحان ساحل عبد حامد تاسو بس مشكلة دم شو ازدش ठीक है नो प्रॉब्लम